میدان وردګ ولایت کې د کوچنیو کارونو کاروباریان وایي د حکومتي مالیاتو زیاتېدو مو په کاروبار بد اغیزه کړې او کارونه مو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. د دوی په خبره هیواد کې د روان وضعیت له امله یې کاروبار د پخوا په پرتله خراب شوی او پیرودونکي له لاسه ورکړي. د هغوی په وینا چې تازه ورباندې د حکومت له لوري مالیات هم لوړ شوي چې د یاد لاملونو له امله یې کارونه د بندېدو سره مخ دي. زموږ عرض هیڅوک هم نه راوړي. موږ والي صاحب ته عریضه ورکړه، ښاروالۍ ته لاړو چې موږ کراوې ټیټ کړي، موږ زور نه رسېږي، قیمتي ده، د کور سرپرستي ما ته په غاړه ده. زه 1 روپۍ نه آمد نه لرم، ما ټول آمد همدغه دوکان ده. نن مې دوکان له سقوط سره مخامخ د سودا پکې نشته. هغوی زیاتوي چې په بازارونو کې بیې لوړې شوې او په کوچنیو کارونو یې منفي اغېز کړی او حکومت ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي تر څو یې کارونه له سقوط څخه وژغورل شي. کرام جګ د روزانه او مالیات هم جګ دي، بازار سودا مودا هم نشته. دا دوکانداران نشي کولای چې دا کرا راکړي، دې کرا توان دوی نه لري. ځکه چې دا اوس وینې ټول کرار ناست، یو نه بازار شته نه سودا شته نه کسته نه بسته. د دوی په خبره چې له حکومتي چارواکو په ځلونو د کرایه مالیاتو د کمولو غوښتنه کړې خو چا د دوی غږ نه دی اورېدلی. کاروبار نشته او دولت هم څو فیر عریضې وړاندې کړې د دوکانونو لپاره چې موږ ته مالیات ټیټ کړي، هغه نور رامنځته کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي هم له حکومت هیله لري چې د کوچنیو کاروباریانو لاسنیوی وکړي ځکه په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک د بې شمېره ستونزو سره مخ دي. دا په دې باندې مالیات وضع کړي، دا یو فاصله رامنځته کړي د ولس او د دولت ترمنځ، خصوصا د غریب ځکه تاسو ډېر زیات د ولس خلک غریب کاره دي، غریبه طبقه ده، نو د دوی ترمنځ یو فاصله رامنځته کېږي. د دې موثریت به ډېر کم وي نسبت دې چې منفي عواقب به زیات وي او خلک به ناراضه وي. ولایتي مسؤلین د پخوا په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې د شفافیت خبره کوي او زیاتوي چې دوی د بازار د شورا سره په مشوره او همغږۍ مالیات وضع کړي دي. پخوا وخت ته وګورئ، هلته غیر قانوني له خلکو نه پیسې ډېرې اخیستل کېدلې، دغه کراچۍ والاو نه، نورو د دوکانونو مخکې چې کومې غرفې وې څو ډوله ترې اخیستل کېدلې. اوس هغه پیسې نه اخیستل کېږي، اصولا که یوه دوه درې که هر څومره پیسې وي هغه اخیستل کېږي، بیرته وزارت مالیې ته ځي، بیت المال ته جمع کېږي، یعنې دغه پیسې بې ځایه نه ځي. د کوچنیو کارونو کاروباریان په داس حال کې د مالیاتو د لوړېدو خبره کوي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.